دوبۍ په پاکستانو باندې پابندي ولګول او اوس پر پاکستان نه هیڅوک هم دوبۍ ته نشي تللی. د دوبۍ ته د ویزا اپلای کول نه مخکې د څو خبرې ځان سره اوس یاد ولرئ. دوبۍ چې کومه دی هغه ریسنټلی اوس دا وویل چې یا څونه پاکستاني چې کومه دي هغه به زموږ ملک ته نشي راتلی. خو ټول پاکستان هغو نه دی یاد کړی، هغو صرف 24 ښارونه یاد کړي دي چې دې کې څوک پیدا شوی چې تعلق د دې سره نو هغه به زموږ ملک ته نه راځي. اخر دا 24 ښارونه کم دي او دا پابندي هغه ولې ولګول دي وجه څه ده. نو ټول معلومات د سره شریک کوم په دې ویډیو کې. ویډیو راس تر اخره پورې وګورئ او مخکې د خپل ملګرو سره هم د ویډیو شریک کړئ. لومړی خبر ده چې تاسو ته ول دا ښارونه ښیم چې دا دیو بین کړه، بیا راته وایم چې دا دیو بین ولې کړه. دلته کې اوس ما سره تاسو د لیسټ ګورئ، زه به تاسو سره دلته کې دا ټول لیسټ دلته ښیم. دلته اوس ما سره ګورئ په دې کې چې دی که نه دا ښارونه ته ښیم خو دا بین ولې شو. دا ځکه بین شو دلته کې ایلیګل اکټیویټي د دې ښارونو خلکو کولې چې هغه معلومه کړه ایلیګل اکټیویټي ښارونو والا خلک نو هغه د دې ښارونو سره تعلق و. ښارونه ته هم په دې کې څه ټول نه لومړی خبر دا وکنه هلته بیګر بیکاري مطلب سوال کوونکی چې نه سوال کوي پیسې وړي دا په دوبۍ کې بین دي او دا خلک ولي چې هلته کې درهم وي نو پیسې زیاتې ګټلی کېږي. لومړی غټه وجه دا وه چې دې ښارونو خلکو به داسې چل کوو هغه بین کړل. دویم څه په دې کې ایلیګل اکټیویټیز وي، هغه اکټیویټي چې هغه غیر قانوني وي د دوبۍ قانون د هغې اجازت نه ورکوي. مثال طور موږ اوس په یو ملک کې پاتې کېږو هغوی چاره تاسو به یو اپلیکیشن یوز کوئ او موږ وي پی ان کنیکټ او اپلیکیشن استعمالوم دا هم ایلیګل اکټیویټي شوه. خو دا دونه غټه خبر نه دي لکه دې کې ډېرې غټې وجې راتلې غټې ایلیګل اکټیویټي به دې خلکو کولي نو په دې ښارونو باندې پابندي ولګوله. اوس کم ښارونه دي دلته ما څه ګورئ په دې کې خلک چې یارې په وچو کې لامده هم سوځي نو هغسې وشوه. د دې کې زیاتر چې د خیبر پښتونخوا زموږ پښتانه په دې کې ډېر زیات کم کوزو خو بیا هم پکې د هغو په څه ښارونو باندې هم پابندي ولګېده. ګوره دې کې ته ښیم په دې کې دی ایبټ آباد دی پکې، ډیر غازي خان دی پکې، کویټه ده، خوشاب دی، مظفرګل دی، سرګودا ده، بیا پکې اټک دی، ډیر اسماعیل خان دی پکې. ټول ښارونو تاسو په خپله دلته کتی شئ. بیا پکې باجوړ ایجنسي ده پکې، هانګو دی پکې، کوهاټ دی او لړکانه ده پکې، چکوال دی. داسې د ټولې علاقې د لیست تاسو منشن کوم تاسو په خپل ځان له وګورئ دغه ټول علاقې تاسو کتی شي. موجوده وخت کې دې نه به تاسو دې چا تعلق ساتي دې ښارونو سره او که هغه ویزې ته اپلای کوي که نه د ویزې چې کم پیسې هغه به ریفنډیبل نه وي. بیا په دې لیست کې دې وګورئ لاندې به کې لیکلي چې پلیز تاسو که دې ښارونو سره تعلق ساتئ نو ویزې ته اپلای مه کوئ. که تاسو اپلای وکړئ نو کومه د ویزې فیس چې هغه به هم تاسو ته واپس نه درکړي، هغه هم تاسو نه بیا لاړ. ویزه به تاسو اپلای وکړئ خو هغه به ریجیکټ کېږي یا به اکسپټ کېږي نه ستاسو ویزه. دې ښارونو سره څوک هم تعلق ساتي هغه پیل ویزې ته اپلای مه کوئ چې پوره نور مخکې ډیټیل معلومات نه راغل چې څوک د ان بین کړي هغه واپس لیګل کړي نو بیا به هلته تاسو اپلای کولی شئ او ستاسو ویزه به اکسپټ کېږي. نو خاص کر مسافرو ته یو پیغام لرم په دې ویډیو کې پښتنو ته وطندار چې کوم دي زه به داسې وایم چې ښه ده چې موږ یو ځای ته لاړ شو او د هغه ځای قانون چې په یو ایرپورټ باندې موږ کوشو نو بیا پکار ده چې موږ هغې ملک قانون بیا فالو کوو. موږ په خپل ملک پرېږدو چې یاره په خپل ملک کې به څه کوله خو بیا موږ هغه سوچ لرو او هغه قانون ګورو چې کم په هغه ملک کې هغه موږ ګورو فالو کوو. نو زموږ بیا که پښتانه دي نو زموږ په هر ځای کې بیا عزت وي ویلیو به مې قانون چې موږ فالو کوو. که موږ په هر ځای کې داسې چلونه کوو که نه چې موږ راړ شو او هلته کې موږ ایلیګل چلونه کوو نو موږ خو پرېږده خو چې زموږ پسې را روان کم پښتانه وي بیا به هغوی له هم څوک عزت نه ورکوي ځکه چې الریډي به د پښتنو هلته کې یو نوم خراب شوی. نو ریکویسټ به وکړم زه په دې لیست کې خیر چونکې پښتانه دونه نه وو خو بیا هم چې څه نه څه پکې شته چې په کم ځای کې هم اوسئ کوشش کوئ چې خپل پښتو او د خپل پښتنو یو خیال وساتئ، یو داسې نوم جوړ کړئ، داسې کارونه کوئ چې هر ځای کې تاسو ته خلک عزت درکړي او را روان پښتنو له هم بیا هلته خلک عزت ورکوي. امید لرم ویډیو خوښ شي، ویډیو را سره لایک کړئ، مخکې د خپل ملګرو سره هم شریکه کړئ. انشاءالله ملاقات به کېږي په بل نوي ویډیو کې. الله مو را تل خوشحاله او باد لره د لوی الله په امان.